په دې دوړو کې دومره زیات څښاک شوی ما ویل که په دې حالت کې کور والا ولیدم کیدای شي هغوی هم رانه انکاري شي چې دا څوک راغلی. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه سره ډایرکټ په موټرسایکل باندې د دې پارټنر سره مې کېناستم په منځ کې مې ګلینډر ایښی او د هغې سره ما ریګمال هرڅم راغیستی ځکه چې نن موږ کوم ځای ته روان یو د څښاکوټ بازار لطیفي ته. نو هلته کې به د خیر سره موږ شروع کوو د ګلینډر کار. نو بس تر دې چې موږ کله شګو ناقې ته مطلب کسټم ته راورسو تاسو لیدی شئ چې دا د پولیسو هغه چیک پوسټ دی. نو اوس په دلته کې موږ سره پېټرول نه و نو بس ډایرکټ پېټرول پمپ ته راتاو شولو. دلته کې د پېټرول اچول شروع کړل ځکه چې موږ ویل ځای لرې دی هسې نه چې په لاره کې را سره پېټرول ختم شي نو بیا به څه کوو بیا پیادهګانو کې دیکې نه شول. نو بس دا ډایرکټ په لاره کې نه بلکې په دغه ځای کې راته ختم کړل. بس د دې ځای نه ډایرکټ ووتو دلته کې ټریلې ولاړې وې او ښه په سور باندې د څښاکوټ د پارک ته راورسېدلو. چې کله څښاکوټ بازار ته رانږدې شو نو سهار وختي ورش پکې دومره نه و ځکه خدونه په اسانتیا سره موږ روان وو ګنن سبا چې راشي والله که خپه م کېدی. بس دلته کې موږ سره د رګړۍ لپاره یو ریګمال کم نو زما دا پارټنر کوشو دلته کې دې دکان ته ورغلې ما ته ویل ته دلته کې ودرېږه بس مال صحیح ده زه ورته دلته کې انتظار مې کوه هغه دلته کې ریګمال راغیستو. بس بیا د بازار کې دلته کې راتاو شو په دې چوک کې ډایرکټ هم دا ریګمال او دغه پالیټ راواغیستو. بس ډایرکټ روان شو د کار ځای ته. موږ ویل چې اوس د کار ځای ته راوځان ورسو خو په خپلو علاقو په خوندورو ځایونو باندې چې کله تېرېدلو نو ماله خو ډېر زیات خوند راکو. اوس تاسو راته په کمنټس کې خامخا راته وایئ چې یار څوک د دې ځای اوسېدونکي نو هغوی موږ ته لازمي وایي په کمنټس کې. تر دې چې موږ د ښکلي نیر ته راورسېدو په دې نیر باندې لږ په بره چې د پرایمري سکول دی په دغه ځای کې موږ د خیره سره کار کوو. نو بس تر دې چې موږ دلته کې ښه په سور باندې ښکلو علاقو کې روان یو نو دا ویډیو د سره مخکې دوستانو سره لازمي شیر کړئ که چېرته په چینل باندې نوي یئ. په دې محله کې چې موږ راتاو شو ډایرکټ د بیټک ته رادننه وتلو. تاسو لیدلی شئ چې په دې بیټک کې موږ ته ویل تاسو انتظار کوئ بس ګلینډر ته مې ریګمال هر څه ورپډېټ کړه. دلته مې شروع وکړه په دې دوړو کې داسې شوی وم لکه چې 400 کې دماکه شوی وه داسې زیاتې دوړې وې د ګلینډر ډېرې زیاتې دوړې. بس دلته کې چې تاسو کتی شئ زما کپړې مپړې غونډې څښا شو. بس بیا مې دلته کې نورعلي د ګلینډر څه په حواله کړم. ما ویل یاره ته اوس وکړه ځکه چې زما ځای ستړی کړم. د ګلینډر کار ډېر غټ زور غواړي. بس دلته کې ورته په دې لاره کې ودرېدم ګیر چاپېره مې ورته تماشې کولې. مال چې دې کله کار ختم کړي بیا به ځو. بس د خیر سره زمونږ کار ختم شو هر څه راپاک کړل او ځان هم وڅنډو د دوړو نه. خو دلته موږ د موټرسایکل پنچر شو نو زه په دې روډ باندې پیاده روان وم او هغه موټرسایکل چې کوم دی پنچري له وروستو. بس تر دې چې هغه پنچر په موټرسایکل کې ولګو پته نه چې نن څنګه زمونږ ورځ ډېره زیاته خرابه وه خو خیر الله پاک د خیر وکړي. بس تر دې چې موږ درګۍ بازار ته راورسېدو تاسو لیدی چې درګۍ بازار کې ښه کافي رش دی خو دونه پکې بیا هم نشته د نور کله په حساب سره پکې نن رش ډېر زیات کم دی. اوس موږ اصل کې خپل ماشین راچولی دی روان یو هغه وزیر آباد ته خپل ماشین وړی دی دویم کار لی وړو. نو بس تر دې چې موږ دلته کې چنچۍ وړی ترنګ وخت چېرته نو هغه ویل دا په لاره کې روان یم تاسو ولیدو چې دغه په چنچۍ کې زمونږ ماشین و. بس ښه په سور باندې په دې ښکلو علاقو خوندورو ځایونو کې روان یو چې ماشاءالله ډېره ښکلې شنه او مزېداره علاقه ده او ښه ښکلې غټ نیر پکې بهیږي چې ماله خو ډېر زیات خوند راکوي. نو بس په دغه نیر نه په دې لاره کې راتاو شولو دې خوا ته مخامخ چې کوم تاسو ته په نظر را باندې راځي د ښکلې او غټ او مزېدار کور چې ډېر زیات غټ دی مکمل سم ښکلې ښکاري. بس دلته کې ورته موږ دننه را داخل شو. اوس ورته زه د دننه نه مخیم دا تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله ډېر زیات غټ کار دی. دا موږ د خیر څه د دې ټیکه نیولې نو سبا نه پس په دلته کې کار شروع کوو. دغه ماما پکې څوکیداري کوي او دا ماشین مونږ دلته کې اوس ماما ته مې ویل ته خیال کوو دا ماشوم په دې سړک باندې لاندې په دې پر شو دو. پس دا غځای نه موږ واپسي وکړه. موږ ویل چې یاره موږ اوس خپل کور ته ځان ورسو ځکه چې ماشین خو م کوز کړو د سبا نه به کار له راځو. څوکیدار ماما ته مال دې ته خیال کوه. بس بیا په هغه ښکلي نیر باندې را روان شو د خپل کلي طرف ته. یاره خو موږ سره بیا پېټرول ختمېدو ول تاسو ته مې ویل چې زموږ نن لږه ورځ خرابه ده خدای دې الله پاک دې پکې خیر واچوي. نو والله چې د علاقې زما ډېرې زیات خوښ شو. اوس به د دې ځای ډېر اوسېدونکي خو زموږ په ویډیو باندې در سره لازمي کمنټس وکړئ چې کوم د دې ځای اوسېدونکي میلاویږي ورا روان ویلاس کې الله